خطاب صاحب خوشحاله یم چې د ډیرو مودو وروسته سره یو او دلته سره یو ځای کیږو. دا هم د خوښۍ خبره ده. بټي کوټ دی، پارمیسا، د زراعت لیسا، ډېر ښایسته ماحول هم دی. پسرلی هم بس نور د ځوانۍ د تابه غورځېږي. خو په دې ښایسته جانانه او ښکلي موسم کې ستاسو د تعارف وروسته څو لنډ لنډ ښایسته ښکلي شعرونه اورو. شینواري صاحب محترم، لومړی خو ستاسو په شمول ستاسو ټولو مینوالو ته سلامونه، احترامات او درنښت. او رښتیا هم چې ډېر وخت بعد مې تاسو ولیدی، تقریبا 4 کاله به کېږي. نو رښتیا ستاسو په لیدو ډېر زیات خوشحاله شولم. او ډېر دغه چې مونږ خو ډېر ناچیزه خلک یو، خو ټول ستاسو مشرانو برکت دی، له تاسو هم زده کړي دي. نو خبرې نه اوږدو، ما څو شعرونه به ډالۍ کړو، سر کې به څو شعره بیا به غزل ته راوګرځو. یو 2 شعره دي چې دردېدلمه خوړلم چې د خان سپي. دردېدلمه خوړلم چې د خان سپي. دردېدلمه خوړلم چې د خان سپي، کلک نیولی یم کوڅه کې له ګریوان سپي. واه 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 واه. او سپیه وبباسې شکر په سپیتوب دې که دې ولیدل دا ځینې انسانان سپي. واه واه، دا خو یو 2 پیري ووایه. ډېره مننه شینواري صاحب. سپیه وبباسې شکر په سپیتوب دې که دې ولیدل دا ځینې انسانان سپي. او تر هغې پورې به خپلو کې په جنګ یو چې تر څو مو وي په منځ کې رقیبان سپي. تر هغې پورې به خپلو کې په جنګ یو چې تر څو مو وي په منځ کې رقیبان سپي. او د وطن په ننګ که مړ نه شم جابره، د وطن په ننګ که مړ نه شم جابره، خلکه واورئ مړوم به په خپل ځان سپي. واه 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 واه. د وطن په ننګ، د وطن په ننګ که مړ نه شم جابره، خلکه واورئ مړوم به په خپل ځان سپي. او شینواري صاحب بل غزل دی چې درنه قربان مو کړي چنار چنار ځوانۍ خاورې. درنه قربان مو کړي چنار چنار ځوانۍ خاورې، او ته مو غلامه نه کړې ای د ازادۍ خاورې. موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو، خاونده واړه و زموږ په دښمنۍ خاورې. واه واه. موږ د پردو په لمسون خپلو کې یو بل وژنو، خاونده واړه و زموږ په دښمنۍ خاورې. او په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبرو، بلچه په لاس مې اړولې په ابۍ خاورې. وای 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 وای. بیا هغه بېمورو ته دې ډالۍ. په هغه ورځ مې د زړګي نه یو الله خبرو، بلچه په لاس مې اړولې په ابۍ خاورې. او ستاسو راتلونکي ته همدغه لاره ما سره وه، ځکه مې باد کړلې په خپلې زندګۍ خاورې. واه 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 واه. څنګه؟ ستاسو راتلونکي ته همدغه لاره ما سره وه، ځکه مې باد کړلې په خپلې زندګۍ خاورې. او هغه مولا چې په منبر له حقه سترګې پټی، هغه مولا چې په منبر له حقه سترګې پټی، زر زل تریخه دي د جابر د شاعرۍ خاورې. واه 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 واه. څنګه؟ شینواري صاحب تا ته ډالۍ چې هغه مولا چې په منبر له حقه سترګې پټی، زر زل تریخه دي د جابر د شاعرۍ خاورې. او دغه یو 3 شعره به زه په خپل طبیعت سره ویم چې فکر وړی یم، له کاره را روان یم، ځان سره لګیا په لاره را روان یم. د نهرو بچو مخ ته څنګه ورشم، د نهرو بچو مخ ته څنګه ورشم، تش لاسونه له بازاره را روان یم. او بیا مې ښار کې په بېوزلو سترګې لګي، بیا سلګۍ سلګۍ له ښاره را روان یم. دا دواړه بیتونه یو ځل بیا ووایه. ډېره مننه شینواري صاحب. د نهرو بچو مخ ته څنګه ورشم، تش لاسونه له بازاره را روان یم. او بیا مې ښار کې په بېوزلو سترګې لګي، بیا سلګۍ سلګۍ له ښاره را روان یم. وصاله لکه تا نه و اورېدلی که نه، نو جابر خطاب خو زموږ ډېر پخوانی ملګری دی د ډېرو کلونو، او مطلب ورک اوس را پیدا شو، او توکلي را یاد شو. یاره دلته که ده غږ نه وی کړی ما نه پېژنده، ډېر بدلون پکې راغلی که نه، هغه ظاهري طور باندې، فکري طور باندې خو اوس هم هماغسې د شعر مطلب هماغسې لکه یو نیزه چې په زړه باندې مطلب ورخښېږي. د دغه الفاظ دومره هم تېره دي چې د سړي وجود نیمه نیمه پوځي، دغه مطلب زړه سورې سورې کوي. او دا د دې ټولنې درد دی، د راخیستې